سوال کړل سوال لګ د حیا خلاف دی لیکن چونکی د شری مسلې ته پوښتنه کړل ډېر اهم او ضروری مسله ده دا عام مسله نه ده بلکې دا د دوه خاندانونو بیا د شادي شوده چې کوم جوړه ده دا د هغو د ژوندۍ مسله ده ځکه دا ویډیو چې کوم دی یا بالغه چې کوم کسان نه کته شي شادي شوده کته شي باقی نابالغه ماشومان دا ویډیو هر کس نه ګوري سوال دا کړل چې زمونږه پځې کې یو رسم دی یو رواج دی چې د واده پښپ باندې د زنانه نه ینه خارج کېدل دا ضروری دي کچری ینه ته خارج نشي نو په دغه صورت کې دغه زنانه باندې بیا شک جوړیږي پاغه باندې دا الزامي چې دا زنانه چې کوم دا پاک نه ده د مخکینه چې کوم دې بدکاری کړ نو آیا په شریع حواله سره د دې مسلې څه جواب دی آیا دا د واده پښپ باندې دا ینه خارج کېدل دا ضروری دي یا په داسې زنانه باندې مثال طور پر یو زنانه نه ینه خارج نشي نو په هغه باندې د بدکاری د زنا الزام لګول څنګه ور یاد وساتئ د زنانو دوه قسم دي یو زنانه هغه چې هغه ته سیبه ویل شي سیبه کم زنانه چې دا هغه سره کورواله شوی یعنی هغه شادي شوده دا هغه پرده بکارت زایل شوی نو هغه ته سیبه ویلږي یو زنانه هغه چې هغه ته باکره ویل شي باکره هغه زنانه چې د کومي زنانه پرده بکارت زایل شوی نه پرده بکارت څه ته ویل کېږي د زنانو د رحم سره دلته کې یو پرده لګیدلی بالکل باریکه پرده دغه پرده چې کوم دا هغه چې نه زال شي کولاو شي ویني نو دغه د چې کوم د باکره ویل کېږي لیکن ضروری نه ده چې دا پرده بکارت په بدکارۍ سره په زنا سره چې کوم دی زایل کی څنګه چې د دیو سوچته دی ملګری سوال کړل د دوه په علاقه کې دا سوچته دا رواج دی یاد وساتئ دا بالکل د شریعت خلاف عمل دی ځکه چې پرده بکارت سره ضروری نه ده چې دا په زنا سره په بدکارۍ سره زایل شي نورو مختلف وجوهات کې دي شي مثال طور پر د بیماری په وجه باندې دا زایل کې دي یا یو انسان ټوبوږي زنانه ټوبوږي جنې ټوبوږي په لوکواله باندې دا زایل کې دي شي دغه شانتي یو زینه چرته ارتاو شي دا غي سرم زایل کې دي شي یا بوج اوچت کې دا غي سرم زایل کې دي شي مختلف وجوهات کې دي شي یا د زنانو چې کوم حیز راځي د حیز دا غي سرم چې کوم دي د زایل کې دي شي نو دا ضروری نه ده چې دا پرده بکار دا صرف زنا سره په بدکارۍ سره زایل کیږي یاد وساتئ ستاسو په علاقه کې دا سوچ چې کوم دی چې زنانه نه ینه خارج کېدل دا ضروری دي او کینه خارج نشي نو دا د زنانه علامت دا دي چې د مخ کې بدکاری کړل دا صفه نه ده یاد وساتئ دا بالکل خپل کور بربادول سمجھ کې خبر راځي دا یو تهمت لګول تهمت په اسلام کې حرام دی دا یو الزام لګول او بدګمانی کول او بدګمانی په اسلام کې ناجایز او حرام عمل دی او بیا خاص کر کې د نارینه او زنانه د خزي خاوند رشتہ خود اعتماد رشتہ ده کچری تاسو د لومبې شپینه په یو بل باندې چې کوم دی بد اعتمادي شروع کړي نو ګور یاد وساتئ تاسو د رشتہ مخ کې نشي چلی او زه دته په یقین سره دا خبره کوم چې نن سبا چې کوم غذا وغیرہ دي زمونږ خوراک ساختي کوم رهن سین دي په دې کې زما اکثر زنانه داسې چې داغو پرده بکارت زایل شوی داغي مختلف وجوهات کې دي چې تاسو مختما بیان دا ضروری نه ده چې د هر زنانه چې د پرده بکارت چې کوم دی سالم وي برقرار وي دا مختلف وجوهات کې دي شي اکثر چې کوم دي وجوهات او بنیا باندې دا د مخ نه چې کوم دي د پرده بکارت زایل شي نو یاد وساتئ کچری تاسو غواړئ چې تاسو روانه معاشره بیا خاص کر کې چې شادي شوده چې کوم جوړه ده د هغه ژوندۍ کامیاب وي نو هغه د داسې خلکونه د داسې خبرونه بالکل ځان لري ساتي کچری تاسو ځان په دې خبره کې مبتلا کو په شریع حواله سره تاسو یو حرام کاری ارتکاب کو په یو زنانه باندې پاک دامن زنانه باندې چې تاسو الزام ولګو د هغه نه علاوه تاسو چې کوم روانه ژوندۍ ده تاسو چې کوم مستقبل ژوندۍ ده د اعتماد ژوندۍ ده ظاهر خبره ده داسې خزا خوان بیا په یو بل باندې اعتماد نشي کولای چې اعتماد نشي کولای نو دا رشتہ بیا مخې ته نشي چلی د خزي د خاوند د رشتې چې کوم مین مقصد ده هغه دغه چې په یو بل باندې اعتماد وشي د کامیابی رازم دغه ده که تاسو غواړئ چې تاسو رشتہ کامیاب شي په یو بل باندې به اعتماد کوئ شروع ورځنه د لومبني ورځنه تاسو په یو بل باندې به اعتماد وکړه نو یاد وساتئ تاسو دا رشتہ مخکې نشي چلی تاسو ژوندۍ کامیابی دي نشي همیشه لپاره به دغه چې سوچونه کې به مبتلا او په یو بل باندې چې شک پکوي دویمه خبره ده چې بعض ناری نه داسې چې خپل د زنانه ته پوس کې چې تا خو غلط کار نه دی کړی هغه سیده یاد وساتئ داسې
سوال د خپل زنانه بالکل مکوئ. سمجھ کې خبر راځي. د دې سره چې ګوره تاسو ته ما دا خبره مخکې وکړه چې دا به اعتماد کوي مخکې چې کوم دی انسان نه غلطي هم شي، کبل فرض انسان نه غلطي شوي نو هغه پرېږدوئ، توبه استغفار چې کړئ الله رب العزت معاف کوونکی ذات دی. مخکې د خپل ژوندګي ته وګورئ. سمجھ کې خبر راځي. نو که تاسو غواړئ چې تاسو مستقبل ژوندګي کامیاب وي نو یاد وساتئ دغه شانتي بدګماني کول، دغه شانتي الزامات لګول، هغه هم د واده په لومړۍ شپه باندې نو د خپل ژوندګي بربادول، خپل روانه ژوندګي چې کوم دی خرابول. او شرعي نقطې نظر سم تاسو ته مسله بیان کړه چې دا په خپل زنانه باندې شک کول دا یقیني طور پر ناجایز او حرام عمل له په پاک دامن زنانه باندې چې غي ګناه نه کړي د بل وجه نه چې کوم دی هغه پرده به کار ځای شي تاسو هغه باندې د زنا الزام ولګوي، د بدکاری الزام ولګوي، دا یو الګ جرم دی. امید کوم چې دا مسله بس تاسو سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله